حسن 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 پاسي حسنا حسنا پاسي حسنا حسنا پاسي کا حسنا پاسي حسنا پاسي حسنا پاسي کا حسن حسنا پاسي کا منځ کا حسنا سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم خرازي چې د مړي ته غسل ورکو، د مړي د غسل انتظام نشو راځي. الله دې وبخښي دا پوزه مضبوط ونیسي، پوزه مضبوط ونیسي. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أستغفر الله. يا الله فما تجلس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. ما هو لبيت فبدأ سيدر مرم إذا مورورا. العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وإذا سجلوا شو وإذا سجلوا شو وإذا سجلوا شو. السلام عليكم. بخير بخير بخير. تثبت شغله تثبت شغله إخوان راشا حسن إخوان راشا ترتتقتي
راګیر شو. څوک چې د الله د عبادت نه مخ واړوي هغه باندې شیطان مسلط شي او هغه د هغه ملګری وي. تاسو په مصیبت راګیر شو. تا خپل ټول عمر په بغاوت او سرکشۍ کې تېر کړی دی. د الله نه باغي او سرکشه وي. تا په خپل عمر کې یو ګردم الله یاد نه کړلو. ټول عمر دې په مستۍ او عیاشۍ کې تېر کړو. تا د الله او د رسول تابعداري نه کوله او د شیطان تابعداري دې کوله. تا څه خیال و چې ته په دې دنیا کې عبث پیدا شوې. تا نه به د دې ژوند او د زندګۍ اوس پوښتنه نه کېږي. تا په دې خپلې ځوانۍ کې څه قرباني کړې ده. تا د دین دپاره څه منډه وهلې ده. دا خیال و چې زه به همیشه په دې دنیا کې ژوندی یم. اوس دې عقل راغلو که نه؟ اوس درته آخرت رایاد شو که نه؟ یا الله افسوس دی په ما باندې. ډېر افسوس دی چې څه بس وخت مې تېر کړو. تا د بېدینۍ خوند لیدلی و او د ایمان مزه دې نه وه څکلې. اوس به ستا غوږونه کولاو شي. غرق شومه تباه شومه. ای غافل انسانا تا نه الله هیرو، قبر در نه هیرو، ورځ د آخرت در نه هیروه، محشر در نه هیرو او پولیس رات در نه هیرو او جهنم در نه هیرو. په دنیا کې ته څومره په کبر او غرور کې ګرځېدې، په مستۍ کې ګرځېدې. دلته نه زور چلېږي، نه مال چلېږي، نه اولاد په کار راځي، بس یو عمل دې په کار راځي. زموږ د دکان په دیان لرئ سعد وبرق اسلامي کیسټ مرکز. موږ سره د هر قسم علماء کرامو بیانونه او د منلې شوو حافظانو تلاوتونه او د بین الاقوامي قاریانو مسابقې او په جنمینو انقلابي شاعرانو نظمونه او نعتونه، هر قسمه جهادي پروګرامونه په آډیو ویډیو کې زموږ د دکان نه ترلاسه کولی شئ. زموږ د دکان پته په دې ډول ده: باله روډ، نوا کلی، نز رشکی هسپتال. په عذابونو چې راګیر شوي، الله جل شانه تا ته په قبر کې ډېر سخت عذابونه تیار کړي دي. دا قبر د یوازې والي کور دی، دا د چینجو کور دی، دا د خاورو کور دی، دا د کانو او د لوټو کور دی، دا د لړمانانو او مارانو کور دی او دا د تورو تیرو کور دی. تا ته دا نو ویل شوي چې ځان سره د ایمان رڼا راوړه. تا سره خو ټولې تورې تیرې دي، عذابونه دي. نن ورځ د الله د عذاب نه نشي بچ